السلام علیکم ملګرو څنګه عمران مودي ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. نن نه یو څو ورځې مخکې په پیښور کې خودکش حمله شوې وه، دماکه کوم چې په جومات کې شوې وه، د 100 نه زیات پکې کسان شهیدان شو. نن د کې پی پولیس آی جی هغه پریس کانفرنس وکړو او هغه دا وویله چې دا خودکش بمبار چا چې دا خودکش بم ځان پورې تړلی وی نو دا د پولیس په ګیټ اپ کې راغلی وی او د ماسک هم اچولی او دی و په موټر سایکل باندې او هیلمټ یې هم اچولی او ګیټ اپ یې ټول د پولیسانو نو سیکیورټي کوم چې سیکیورټي وه د هلکارو لکه جومات یا دغه د پولیس لاین نو هغه یې ځکه چیک نه کوي خو دا زموږ خپل تن د پولیس ګیټ اپ کې ووی نو د وجې دا دونه لویه حادثه وشوه او انشاءالله آی جی ووی چې دا چې څوک چې دا د دې لکه ماسټر مایند دا پلانینګ چا کړی نو ایله به موږ غټه نه غټه سزا ورکوو. د یو تن پکې رور مړ شوی دی، لکه هغه رنګې خو د ډېرو تنانو د چا به رور مړ شوي، د چا به پلار مړ شوي، خو د یو تن رور پکې مړ شوی دی او دغه جړه تاسو او دغه خبرې تاسو واورئ نو یقین وکړئ چې دا زړه به مپړک وچوي. دا ویډیو لکه مکمل وګورئ. نه په شهیدانو کې تصویر نه په زخمیانو کې یو ځای کې نو مرګري پسې ډېر تللي چا نه پېژنته، رور مې پسې تللی و چا نه پېژنته په چې رور دې شهید شي. ما یې نمبر ته رنګونه وکړل، بل چا اوچت کو، ما وی رور مې څنګه دی، هغه راته وایي ځان راورسوه، وی رور دې پته نه لګي، وی موبایل ما سره دې ځان راورسوه. بیا نه یې به پېښ شوې، وایي مشر خو رور مې و که نه، ډېر اخلاقي رور مې و، ډېر اخلاقي و که نه. ما ته به وی زپلو پورس والی ته وی کټ کې ورته ځای پرېږدئ، ما ورته به په جګړه وه ارمان یې وایي چې کور به جوړو، وایي یو زوی مې الله راکړي راته یو زوی، زما ورور ډیوټي کړې ده الحمدلله چې څونه پولیس والا دي هغوی ته دا پهچان شته، دا پیژني که تر د نن ساعته پورې چا داسې شي ثابت کړو چې یاره دې نورالحق د خپلې ډیوټۍ نه غفلت کړی دی یا دا قسمه څه کرپشن یا دا قسمه سپورسته خبره ویلې ده، بلکل نوره یو ثبوت یا یو څیز دی وښیي. زما داسې ورور نه و، زما ورور وایي دا دغه چې دا کوم تاڼه کې چې کومه لوبه ده وایي دلته د یو کس مړی راوړي، وایي پولیس والې لګي هغوی د لاسونو ته ګوري د یو کس مړی پروت وي. ویل زه دا B1 B2 مې کلیر کړی خو زه دې روزنامچې ته نه کښېنم، زه دا نشم کولی. ما ته ویې وایي د موټر سایکل د خرچې د وجې نه زه موټر سایکل نشم بوتلی، قسم به خدای چې دا یې ما ته ویلي چې تله ما ته ویې ما له صرف دومره وکړه چې یوه کوټه راله جوړه که بس هېڅ مې نه دي په کار. ویل که حرام والم بچي چې دي بچي به مې لیوني حرام خواره به وي. او دا ځل چې تله ما ته ویې وایي په فیسبوک کې چې دی امبینا چوم، وایي ټول اکاونټ فیسبوک کوي، وایي چې کوم قاري په دې جومات کې دی وایي دونه خوش اوازه دی چې زه بلکل هغه شخ کړی یم. په جومات کې ناست و، زما د اسلامیاتو کتابونه هغه سره پراته دي، هماغه پولیس کې به هلته به پراته. زما ډېر قابل ورور و، داسې ورور نه دی الله هر چا له ورکړي لکه دا مال یې چې راکړی و، ډېر قابل و. ده د اوسه پورې ما ته نه څه ترخه خبره نه داسې سپوره ستغه ویلې ده، ډېر قیمتي سړی و. او ټول ملګري به مې انشاءالله د دې قایلي چې ده کې یو قسمه دا دغه نه وه، ټول ملګري به دا مني چې ډېر قیمتي انسان و. تر د نن ساعته پورې یو ملګری داسې نه شي ویلی چې زما زړه ته یې دوک رسولی دی. او څونه ملګري چې زموږ دې جنازې له راغلي دي، څونه یاران دوستان دي، موږ چا ته دې وخت کې نه شو رسېدی. خدای دې د ټولو قدمونه چې دا ایمان په تله کې واچي، والله دې ټول خوشحاله کړي. او خدای ورونو د داسې غم نه وساته، دا کم درد چې موږ ته رسېدلی دی داسې در نه دی خدای ټول مسلمانانو ساتي. دا ټول پښتانه چې دي یو اواز اوچت کوي، را یو ځای شي، یو موټی شي چې وروره ته ما په څه وجنې، تا سره زما څه دښمني ده، ته ما په کومو خبرو باندې چې دی د دې ځای نه دغه کې چې نه مې ګناه راته ښې
او ته چې د دې ثبوت به موږ د چا نه کوو چې دا هر څه وشو دا لکه دا څه وشو لاړ کسان پکې مړه شو او بس خبره ختمه شوه زمونږ په فخر دی چې په داسې زمونږ داسې دا شهید دی شهید دا چې دی په دې باندې فخر دی موږ ته فخر دی که زما د بل ورور هم شهادت یې موږ به ورکوو دا زموږ ریاست دی موږ حب الوطن یو هر قسمه قربانۍ ته تیار یو خو دومره دا چې یاره په یو لیګل طریقه دی د یو شي تحقیقات کېږي ډېر داسې بچي به وي چې هغوی به نن ډېرې میندې جړېدلي لهذا د دې فیسبوک په دې پاڼه باندې زه دا بیان خپرول غواړم چې زما ورونو یې پښتنو را یو ځای شئ او د دې خلاف د امن یو چغه وکړئ چې وروره موږ له امن راکوي وړو خو هسې هم نه راکوي خو امن خو راکړه که نه ولې راله دا لاشونه داسې رالېږي او نو وایي اوړه خو هسې هم نه راکې امن خو راله راکه که نه ویډیو خپلو ملګرو سره ډېر شیر کوي چې دې حکمرانانو ته زموږ د آواز ورسي مننه